سلامونه ګرانو دوستانو، زه احمد حسرات یم د انګلیش بای پښتو چینل ته ښه راغلاست. Today we are gonna learn WH and yes no questions that where and when do we use them. نن راځو د انګلیسي ژبې دوه ډوله مشهور پوښتنې چې یو WH questions دی او بل هم yes no questions دی چې دا ډیر مشهور دی او په روزمره ژوند کې د ورځې په جریان کې ډیر استعمالیږي. نو راځو دا زده کوو. که آماده یاستئ چې درس شروع کړو. Ready guys? Let's get into the lesson. تر هر څه د مخه باید دا لغات صحیح تلفظ کړو. ګورئ دا question نه ویل کیږي، question نه دی، question ویل کیږي. question WH questions or yes no questions. نو دا صحیح تلفظ کی question نه دی، دا question TION راغلی دی خو سی دی باید شین آواز ورکړي. خو دا questions څنګه questions WH questions yes no questions. ښه نو yes no questions لکه چې د نوم څخه معلومیږي yes بلې ته وایي او no هم نه یا. نو yes no questions یا بلې او یا سوالونه هغه سوالونه دي چې موږ یوازې جواب یې په نه او بلې باندې ورکولی سو، نور توضیحات ته هیڅ ضرورت نه لري. مثلا are you a student؟ آیا ته یو شاګرد یې؟ که شاګرد یې yes بلې، که نه یې no. خلاص په yes او نه باندې جواب یې ورکوو، ختم، خلاص دغومره. مثلا do you love me؟ آیا ته زما سره مینه لرې؟ که مینه لرې خو yes بلې، او که نه لرې no. خلاص د دا ټول د دا سوال جواب موږ په یو yes او no باندې ورکولی سو. مثلا did you kill my brother؟ آیا تا زما وروره ووژل؟ که دې وژلی دی خو بېخاره نر غوندې ورته ووایه ووژلی مې دی yes، او که دې نه دی وژلی پوه سوې نو چې وایي غل نه یې د باچا سمه بیرجه ورته نو نه مې دی وژلی. have you eaten the food؟ آیا تا ډوډۍ خوړلی دی؟ که دې خوړلی دی پوه سوې ووایه چې و خوړلی مې دی، او که نه دی خوړلی پوه سوې مه شرمېږه ورته نه دی خوړلی وږی یمه. نو yes no questions یا بلې او یا سوالونه دا هغه سوالونه دي چې موږ یوازې صرف او صرف په yes او no باندې جواب ورکولی سو. یو څوک موږ ته پوښتنه کوي موږ یا او نه، بلې او نه، فقط په دومره خبره باندې د هغه ټوله سوال جواب ورکولی سو. دغه سوالونو ته په انګلیسي ژبه کې yes او no questions وایي. نو yes no questions یا بلې او یا سوالونه دا هغه سوالونه دي چې موږ یوازې صرف او صرف په yes او no باندې جواب ورکولی سو. یو څوک موږ ته پوښتنه کوي موږ یا او نه، بلې او نه، فقط په دومره خبره باندې د هغه ټوله سوال جواب ورکولی سو. دغه سوالونو ته په انګلیسي ژبه کې yes او no questions وایي. ښه نو اوس ماته یو سوال پیدا کیږي، څنګه پوه سمه چې یو سوال زه په yes no باندې جواب ورکولی سم. آیا ټولو سوالونه په yes no باندې جواب ورکول کیږي؟ دا زما یو سوال دی. آیا ټولو سوالونو ته زه په yes no باندې جواب ورکولی سم؟ زه به ستاسې په جواب کې وایم نه، نسې ورکولی، ځکه په انګلیسي ژبه کې دوه ډوله سوالونه دي. یو هغه سوالونه دي چې په yes no باندې جواب ورکولی سې، خبره ختمه، نور توضیحات ته هیڅ ضرورت نشته. خو ځینې سوالونه شته چې په yes no باندې هیڅ جواب نسې ورکولی. په yes no باندې هغه تفصیل د ضرورت لري، باید هغه ستاسې پوښتنه کړې ته باید توضیحات ورکړې، کامل توضیحات، ډیر معلومات ورکړې. په yes no باندې جواب نسې ورکولی. نو دوه ډوله پوښتنې دي، yes no او WH questions. چې WH questions ته اوس راځو. نو ځینې سوالونه په yes no باندې موږ نسو جواب ورکولی، یعنی هغه توضیحات ضرورت لري. هغه سوالونه ته WH questions وایي، او همیشه د W او H په حرف باندې شروع سوي وي. هغه لغتونه همیشه د W او H په حرف باندې شروع سوي وي. مثلا where is your brother؟ چیرې دی ستا ورور؟ ته خو اوس دلته نسې ویلی چې yes یا no، بلې او یا. هغه ستاسې پوښتنه کړې ستا ورور چیرې دی، مکمل توضیحات ته ضرورت دی. چیرې دی، په مکتب کې دی، کم ځای کې دی. په yes no باندې جواب نسې ورکولی. نو دا سوالونو ته WH questions وایي چې په yes no باندې جواب نسې ورکولی، توضیحات، کامل معلومات ته ضرورت لري. مثلا when did you go to school؟ ته کله مکتب ته ولاړې؟ پرون ولاړې، نن ولاړې، څنګه؟
خبره څنګه ده یعنې کیسه څنګه ده ته باید مکمل توضیحات ورکړې. هغه درته وایي when did you go to school ته څه وخت مکتب ته ولاړې ته وایې yes یا no. هغه ستا پوښتنه توضیحات غواړي خو ته ورته یا بلې او نه وایې نو نه کېږي دا رقم نه. نو دا ته WH questions وایي چې توضیحات ته ضرورت لري. where did you live یا where do you live ته چیرې ژوند کوې. مثلا هغه ستا پوښتنه کوي چې ته چیرې ژوند کوې خو ته ورته وایې بلې او نه نو نه کېږي نه. yes no questions جلا دی WH questions جلا دی. WH توضیحات ته ضرورت لري. ګوره دا لغتونه دا WH questions ټوله په W او H حروف باندې شروع سوي دا ټوله توضیحات ته ضرورت لري. ګورې یو ټوکه به درته ووایم د yes no په باره کې. په یو کلي کې و یو هلک یو څو ورځې د انګلیسي کورس ته ولاړی او هلته د yes no questions یې زده کړه. نو کله چې yes no questions یې زده کړه فکر وکړئ چې بس نو زه انګلیشور یم نور په انګلیسي مې فول سر خلاص دی ځه نو هر څوک چې څه راته ویل په yes no به یې جواب کړمه. نور نو ولاړې کلي کې اوازه واچول چې بس زما فول انګلیسي زده دی که هر امریکایي که هر څوک رالي زه یې ترجماني کومه. د هلک د بخته څخه بل سبا خارجیان راله هغه کلي ته. هغه کلي کې هېڅ څوک نه پیدا کېدل چې په انګلیسي باندې پوه سي. نو د هغوی کلیوال یو وخت په یاد او فلاني خو والله انګلیشور و راځئ چې هغه کلي ته ولاړ سو. هغه کلي ته ولاړې هغه دروازه یې وټکول فلاني راووتې او راځه انګلیشوره دلته ترجماني وکړه. نو هغه خارجي د هلک څخه پوښتنه کوله چې where is your house مثلا ستاسو کور چیرې دی. هغه هلک خو yes no یوازې زده کړي وو هغه به ورته ویل yes. هغه به ویل when did you come here کله دلته راغلی یاست نه. دا هغه WH باندې شروع سوی دا تفصیل ته ضرورت لري دا سوالونه خو ده په yes no باندې جواب ورکوي. هغه خارجي په WH باندې پوښتنه ځینې کول د تفصیل او ده په yes no جواب ورکول. بیا به where do you live مثلا چیرې ژوند کوئ هغه به ورته yes no. ته چې خلاصه ده چې هر څه ورته ویله خارجي هغه هلک به په yes no باندې جواب ورکول. اخر د خارجي ته ډېر زور ورکړي درد ورلی یو ټیټه څپېړه د هلک یې ووهلې په مخ باندې. کلیوال چې ولیدل هغه هلک ته ویل ولې ووهلې ولې په مخ باندې ووهلې په څپېړه. هغه هلک ورته وویل وایي دی ماته وایي چې دومره انګلیش دې زده دی نو ولې امریکا ته نه ځې. ښه نو اوس زه تاسو ته دا درته زده کوم چې کوم سوالونه په yes no باندې جواب ورکولی سئ او کوم سوالونو ته جواب نسئ ورکولی. یعنې کوم سوالونه تفصیل ته ضرورت لري او کوم سوالونه yes no باندې خلاصه کېږي. لومړی راځو yes no questions ته. که چیرې یوه جمله په helping verb یا auxiliary verb باندې شروع سوی وي د هغه جواب موږ په yes no باندې ورکولی سو. helping verb لکه is, am, are, was, were, have, has, had, will, do, does, did. او همدارنګه که چیرې یو جمله په model auxiliary باندې شروع سوی وو هغه هم موږ په yes no باندې جواب ورکولی سو لکه would, may, should, would, can, could. مثلا is he a doctor آیا دی یو ډاکټر دی. ګوره په is باندې شروع سوی دی نو پوهېږو په yes او no باندې جواب ورکولی سو. که ډاکټر دی خو yes که نه دی no. were they in danger آیا دوی په خطر کې وو. ګوره په were باندې شروع سوی دی نو پوهېږو په were چې شروع سوی په yes no یې جواب ورکولی سو. که په خطر کې دی yes او که نه دی no. مثلا has she come to the party آیا دی میلمستیا ته راغلی دی. که راغلی دی yes که نه دی راغلی no. مثلا will you help me آیا ته به زما سره کومک وکړې. که کومک کوې خو yes که نه کوې no. did you do your homework آیا تا خپل کورنی کار لیکلی دی. که دې لیکلی دی yes که دې نه دی لیکلی no. مثلا can you drive موټر چلولی سې. که چلولی سې yes که نه سې چلولی no. مثلا may I play with you آیا ستا سره بازي کولی سم. که پرېږده چې بازي وکړې خو وایه yes که نه پرېږده خو no. نو موږ دلته دغه auxiliary verbونه وینو د جملې په سر کې راغلی دی نو پوهېږو چې په yes او no باندې جواب ورکولی سو. او که چیرې یوه جمله په where, when, why, what, who, whose, whom, which, how په how باندې شروع سوی وو نو هغه جمله تفصیل ته ضرورت لري. موږ په yes no باندې جواب نسو ورکولی.
دغه لغاتونه چې په WH باندې شروع سوي دي دغه ته WH questions وایي او هغه نور چې په yes no باندې جواب ورکولی سو هغه ته yes no questions وایي. دا دوه ډوله جملې چې ډېر مشهور دی او ډېر استعمالیږي په ورځني ژوند کې نو دا باید حتما زده کړئ. اوس راځو هر WH لغات په نوبت سره تعریفوو. where یعنی چیرې د موقعیت او د ځای دپاره استعمالیږي. where is your car ستا موټر چیرې دی؟ ګوره د موټر موقعیت پوښتنه وکړه. ستا موټر چیرې دی؟ ته باید تفصیل ورکړې فلاني پارک کې فلاني ځای کې په yes no یې جواب نسي ورکولی. when کله د وخت دپاره استعمالیږي. when is your marriage کله ستا واده دی؟ ګوره د واده وخت دې څه وخت دی مثلا نو ته دا هم په yes no باندې جواب نسي ورکولی ځکه دا ټول لغاتونه په WH باندې شروع سوي دي. تفصیل ته ضرورت لري. why یعنی ولې د یو شي د یو کار علت پوښتنه کوي. why did you break my heart ولې دې زما زړه رامات کړی. what هغه وخت استعمالیږي what کله چې د یو شي په باره کې معلومات یا د یو کس په باره کې معلومات اخلو. مثلا what is your occupation ستا مسلک څه دی؟ ګوره د یو شي یا کس په باره کې معلومات اخلو. ستا مسلک څه دی؟ د مسلک په باره کې معلومات. what's your occupation مسلک دې څه دی. who یعنی څوک د شخص دپاره استعمالیږي کله د یو شخص په باره کې معلومات اخلو. who is your teacher کم شخص ستا معلم دی یا څوک ستا معلم دی. whose یعنی د چا دا د ملکیت دپاره استعمالیږي. د یو مالک پوښتنه چې کوو مثلا دا قلم زما دی زه دا قلم مالک یم. یو څوک غواړي د دغه قلم مالک پوښتنه وکړي چې د دغه قلم مالک څوک دی. whose pen is this دا د چا قلم دی. and this is mine زما قلم دی. whom یعنی د چا سره. whom did you meet د چا سره دې ملاقات وکړي. I meet with احمد د احمد سره ملاقات وکړي. which یعنی کوم یو. which country do you love کم یو هیواد سره مینه لرې. how یعنی څنګه او هغه وخت استعمالیږي د یو کار یا عمل چې څنګه واقع سو دغه علت پوښتنه کوو. مثلا که چیرې دا په که څه هم دا په W باندې نه دی شروع سوی نه ګوره نور ټوله WH باندې شروع سوي خو دا نه دی شروع سوی په دې خاطر چې دا په yes no باندې جواب نسو ورکولی. مثلا how are you ته څنګه یې ته نسې ویلی چې yes یا no نو په دې خاطر دا په WH کې حسابل کیږي. how د یو شي حالت چې څنګه یا یو عمل څنګه اجرا سو. how did you come to our house څنګه زموږ کور ته رالې د یو کار څنګه وسو هغه وخت how استعمالیږي. ښه نو ګرانو دوستانو د نن درس مو همدومره و. نور نو تر راتلونکي درس پورې په خدای جل جلاله سپارم. که چیرې په کانال کې تر اوسه نه یاست راسره یو ځای سوي که چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو چې موږ نوي درسونه اپلوډوو تاسو ته نوټیفیکیشن راسي. تر نوي درس د خدای په امان. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to